अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا أما بعد परेशानियां मेरी उनसे न कहना, परेशानियां मेरी उनसे न कहना कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे, कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे। दरूद शरीफ हुआ है। सदर मुहतरम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरान, मानमख के तासु ज़मुन द दो मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो और काबिल कदर उलमाओ द वक्त द तकाजा मुनासिब व तफसील सरा बयानों वावरे। दा नौजवान तबका दा ज़ल्मी ज़कलाल तज़े के नास निम्न दालकान तीरीगी यो बल तमा खई च दादे 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 तोल औरज दा जंजाल लगे दली जड़ के ख्याल को च दालकान से चल गई हुब्याड़ला पदे तसली वर्कम चिज़न द सदर रोड जीना एमा न में पजाड़ जान
په 150 روپے سر جوړ کړی دی نمی ایرانه چادری په سر ده او بیا د بی د مافی او بیا د مافی نه به د ربړ کوناټی لګولې دي نو بیا دا لکان ولی ما تا ګوري او خلق تماخی چې داده صرف وجه دادا چې دا مولا دی د قرآن ویلې دی په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوسپنې د پلاني بابا قلندر راغله ده ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وایي خوري سوچه صاحب دی سترګې سري دي سوچه صاحب دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په 400 سکلو سري شي نو دینی سوچه صاحب چې وی او سورنک لارو قلندر درنه بینوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه بابا الا مزه قلندر بینوا خدای ته غاټ سنډا بئی ذاتی عمره غټ بئی چمټه به ور سره صاحبہ خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکولم ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیاره درته ملاویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کوي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي تم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته وایي ږیره به دې نوره لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې هم دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وې تبې نیولی وې د کونیانو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه دې تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی و ما یو 2 3 دي ویلي دي ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دي او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر به کار نه کېږي چې بل ته یې نکاح کړي او وی چې جي دا خو ډېره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څه زه څه وی څه ګنجایش به ونه شي مال بلکل نه کېږي وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبه لوی سړی ته ورغی او چې تلو نو دا پېښور کې نن بیان سهار روغنۍ پخوي پېژنئ غوړي پې ومږي او داسې هغه او پکې لږ الوام کې پجي دا مې راوړي دي ښه ډېره ښه چای اوس سبا بیا په 3 ورځ چې ورغی وی چې یو مسله پېښه ده وی څه وی داسې ښځې ته مې په غصه کې وویلې چې 1 2 3 دا ټکي هم یاد لرئ بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غصه کې مې ووایي چې 1 2 3 نو په ایمان یې ووایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه یعنی په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه خو غصه یې نو پرېږدي که په غصه کې وی جي داسې د 1 2 3 مې پوه نه وم او بالکل غصه کې وم او مضموم هم کار نه کړو نو ورته وایي چې کل تو وطعمینا کل وطعمینا سبا بیا صاحب روغنۍ څه چې دا دغه یې وړې کتلمې
او یو مړې د لاورینه خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلک یې ملوانے جڑے نا حلوا خورن لاوری دی حلوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملا تا تو 10 کے لاوری دے دکان سے سویرے کھڑوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامے زمون بدنامي تاسو سار دی حلوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمه ته خوري او کزیر ما خو کپه دې 15 کاله کې خورلی زهر به می خورل بیا یې سبا یوړې ورته وای چې دې تاسو ګورا گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سکے تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ گڑک آیا انہا ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماتوں گو رہی چاچ ملک کو خوڑو خدای دیو کی چی وادم آگیو ملک تاو ماو خوڑو زما استا خو بیڑا تباشو گٹو یو دی امبر سرو می خلیا چو دا ونڈے او مال جو بنے دا پاکستان ترک خوری کلے دا تنگو پینسو فیشنی کلے دا ارتو پینسو فیشنی میاش کے والا لفظ جوڑے بدلاوا اور بدلاوا او دا دون دونائے بڑین بے اڑارین بے اس وگو رئی دا تنگو پینسو فیشن شو نوگت کمیس پا والا کیا تنگی پینسی با او دا دیا چادرائی ہو گو رئی دا چپلار روانی داس دا گتیم داسی نیولی داسی بدر تو گوری بده الیکشن کی یوا داسی وا زما ڈرائیورو ما سره نو ماته وی چې مولانا زب کا دغه خو ماته وی او کته خدای راستی قسم تعالی ووټ درک ته دې سترګو ته خو وی وګور هی شرمې دل یا قوم شرمې دل دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانو نه راو باسي اے شرمې دلو دې کې د چا خزو په بډو باندې تانو نه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمې دلو تاسو د واده په کار د الک او د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نوکونو لګېدلې وی نه او 10 کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او 10 کې چې نوک اوچ پاتې شي او 10 نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې خزې په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نوکونه دومره اوږده کړي دومره اوږده نوکونه د خزو سړی توب زده کوي مړی ممتبا ژوندي ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي سبا غوبل ډونګي دي او کړون دي چې الکه ولې خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبلای په کې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سوي چا خوار غریب لور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زازا
نو داسې ملا کې ونیسي نو منډه 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 داسې بارې د دروازې نه دا تاسو خلک یو شرمېدلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منم اولیاءو کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاءو کې بنخانه نه منم اولیاء منم اولیاءو دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ده خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غږوي کړه دغه وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړای او باجې او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمېدل یو سړی پپنشي یو سړی او ښځه ته ډېره یېرېده او یو سړی او ښځه ته اډو یېرېده نه وی چې هلکه دا تاسو چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یېرېږي او ما نه اډو یېرېږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ته رالم لومبۍ شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې که ما چاړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو ووهلې چې ومې واله ښځې مې چې وکتې چې بیړی تباه شو دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یېرېدلې ده نن هم یېرېږي د لالامیتو څه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والانه مې تپوس وکړو دا ښځې م سمې ووالې که وی چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو ځمکې له م ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدی دا باڼسونه خدای م خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوئ هغه څه ورته وایي دې څه شیونه پیدا کړي د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځې م سمې ووایه ویل نه هسې ځمکې له م ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو ولیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روانه دا به م د چا تله ښځئ که نه دا به م د چا لور وي دا به م د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړي ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړی لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه ټیکولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړو نو دا ګیره به زه په مخ نه کړم
का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रातों भर नहीं आती। हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बरसरेदार कहेंगे। زما مرګري وی الیکشن را روان دي، خزي مزي ما زخواډو الیکشن ته ودرېږم نه او کو ودرېږم د پلیتی په ووټ زمنبر کېږم نه. زما د غپلار دی په قبر کې بیړه تباشي چې د کنجرې په ووټ به زمنبر کېږم. دا منبران چې دا نن ته بڼکې وواته او په شرمونو شرمېده، دا په پلیت ووټ منبران شوي. زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم، په پاکو ارادو. جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او انشاءالله دا ښځې به د کورونو نه مانه باغ نه رسي. هغه ښځې سړي پیشو دننه کړه، هغې میاو 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 د چاړه را واغسته، غټ چې پیشو یې وواله. ښځې ورته ویلې پدر خانګل وی اینطور نکو و مردن گربه شب اول است. وی اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د ړومبۍ شپې کار دی، د باګرو دلت ما په ړومبۍ شپه پېژندلې. د ما په ړومبۍ شپه نو مونږه په ړومبۍ شپه پېژندلي، ځکه رانه سړکو ته راووتې. ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه چل هلک نه جیتا وکیل جیتا په لاره تېرېدو زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دې خوا نور دو نه جیتا داسې ده. ښه زه د لاډ میکال اجازت کړی په ضمانت یې پرېږدي. د کوم ملک چې داسې دوس قانون وي، ښځې سره سړی ونیسه، ښځې سره سړی ونیسه او دې میدان ته راوباسم کنینګم پارک د چې راځئ تماشا وکړئ. ته وګوره چې ما نه بیا څوک زنا وکړي. شرابي نیسم او کنینګم پارک ته پاس خجوم پرتوک ته وباسم او خلکو ته وایم چې وګورئ دې ډاکخانې ته، او بیا جلات ته وایم چې ویوا په دا دوبر باندې او اتیا دورې په دا ډاکخانه لګاو کم که تاسو زمانه شراب وسکل زما په مخ توکئ. مجال دی ښځو ته اعلان کو چې که راووتئ نو پوزه در نه پرې کوم. او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوست پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه. که دوی ما نه راووت، اوس خو پوهېږي چې د اجړاګانو راج دی. هغه یو 4-5 اجړاګانو خپلو کې وی دا ټول خلک غلې کوي، دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم غلا وکړو. په لاره کې ناست دي، 4 په جوارو کې پټ ناست دي او یو اجړا چې دی اوس په لاره کې ولاړ. نو یو خروالا پې راغلی دی، نو دا اجړا ورته وایي چې کولال ماما. هغه ویل ویل مونږ غلیو لار شو کوو. هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا وایي چې هوی دا خو اجړا دی. اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیې خرڅېږي دومره شته که نه، هلکانې ګرځي دا به پخوا ښځو دا چل اوس د هلکانو لاس کې نیولي. اوس څه چل کوي؟ دا خو
چې په لاره روان یې او داسې لږ کوکړې وګورې که نه او تړاک شي د دې غوږ دا پیسکی وي چې دا ځې څنګه په لاره سم چې دا غوږ یې 3 ورځې سوځي دی د ما نه بیا کوک کیڼ لاړ شي پیټ نظام پکار دی کلالو کته چې دا خو اجرا دی الغلی لاره شو کې ویلو ویلو درګه چې لخت ور سره و چې یو 100 لخت و کلال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज وکوي خور را پاسې وی پیجندو نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابي کا شراب کی سترګه نه سوځي غل کا غلا کا سترګه نه سوځي زناکار کا زنا کا سترګه نه سوځي جوارګر کا جواری کا سترګه نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګه نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې میړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پشپا باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله وی بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وی خزه الکانو رونی وی نه مال خزه کالکانو رونی وی خزه را وتیم دغه لدی چې الکان رونی سي قبل تل رونی اسه تاسو خیال وکړئ کنه نه دا سپېګمې چې پټی کړیو کله داسې کېیو کله دا راوځي سلا هم دغه راوځي چې چرته خرايمه که خر را باندې پیښ شي دا هغه کنجر یو پلیت دي سم خزه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اختر په شپه باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریف خزه داسې وی لکه زمونږ د ملک چې او چې غاګو کې پولیس ته به وایي چاله دي د ارامیانو شریف خزه و چیرلې دا شریف خزه شریف خزه دی ته وایي نو بیا ټول ورمنډې کړې چاله په کوچی بازار کې الکانو خزه راونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو بچي دا رورا ټټونه کوي ماما دا بوډاګه خوان بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې دي ورس بیرته به نور شرمې تاسو خیال راکړئ قرآن سره به څه کوئ تاسو د ښځې د باچایۍ ولي خلاف یې موږ خو د ښځې د باچایۍ خلاف نه یو مونږ وایو قرآن سره به څه چل کوئ آخر دا قرآن یا خو یې لرې کوي د ملک نه جنازه او باسۍ ختمې کوي چې قصه اخلاصه شي قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې وقرنا فی بیوتکن قطعی آرڈر دے کرنا فی بیوتکن خزا با پکور کی کینی بار بنوز دے سر بچکے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بچکے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن سر بچکے خزه چې بار روزي قرآن وی جلباب به پسري جلباب هغه برقې ته وی چې د سر نواله تر خپو پورې یو ویخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کوي دې سره بس کوي قرآن هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي او مليان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي 2 روپۍ ورکړي دغه لم ساتلې چې دا مردار کونی به بخي یعنی یو ځن طلاق قرآن ته په ژوند نږدې ناراضي قرآن ورته د ناول عمره معزز کتاب هم نخکاری او هغه پلیت مردار شو
مال او دولت ور سره ډېر دی او مليان او طالبان راوسته هغه ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک یو دا بخله کی خیر قرآن سره به څه چل کوي او دا ملک خو خدای نور شرمای دا به نور رسوا کی تانو تم وګوراو لونو تم وګوراو میندو تم وګورا دا الک پلار تم وګوراو د جنای پلار د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشې ور سره کینی ډولای بنه درک وای ته پتانا کو سټکوري تا خدای مردار کا چې دا زوی د در پسې بیا کو تک راغستې ز تنگم دې خزونه ز بزرا کرایو ناشته مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړ او ویوال زم ډېر شکر ته په ګډې دې ته په ګډې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو په ماته معلوم دی پلارم ګیره شو کوي زوی مې نه خزه بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تاسو کول د زوی په واله ته په داس سپینه ګیره غوېما نه وي ته غوېما نه نن سبا خو آسان چل دا لا سکه کو ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالی صوفیانش اوس نه قوالی او دمه تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپے شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لارشا 300 روپے ورکا کوړه راوړو 10 روپے ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړا په 300 دی راوړې ده او 900 ته جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لا ورکا تاسو خیال را دلته د ګردی غوس نه سید نو هغه د دوړ لاسونو کې مرزان نیو دنګیا خزراشي وې دلته د ګردی غوس نه سید ماشوم می دمول لراوستي چا چرته ده مال ترور د ګردی غوس نه سید خدل تنشته د آدم علی السلام نو سیشته د پیغمبر نه سید قدمه په ماشوم و یا چرته ده مال زېما کړ ستا په دې ملک پرنګ را د دین یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو ز خپل زما قبرونه زیارتونه مقبره می خوخي دي د ژوندونه می مړی خوخ ژوندۍ ورکوا او چې ورنږدې شي ډیران د سبوی بتی درشه خبره ده د شهر خاموشان کوا په خپل غلي پراته دي چې تورشم پکې استاد غلې کې تاسو خیال را چې زیارت ته نه وته چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې سه بدالکان دی او مشتندیان دی او دا کټی کټی پناس دی او ورکړی او سنگار کړی خزي دي سم دلته راشه او دا واخلا او خوره دلته راشه دا شیخ ته مخکې روان دی شیخنه ورپسې ده شیخ پوزړای په سر کړی دا شیخنه پسې دکانداران आवाजونه کوي دا دغه پوس پرې کړو سره بوس څه کوي کته خو باندې کوي کلم دي کته زه درو خو نه اندازه کوم دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لري دین نه دومره لري د خو وګوره دا علما دي تاسو دینه تاسو کړی دي چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تاسو کړی
قانون څه دی؟ چا دیرې لا یا د چا بزرګ قبر ته ورشي نو ته به څه کوې؟ دا تپوس هم قانون نه کړی. خو نه وی خورې ولې دا ګوډه ګوډه کړي؟ وی شاله شو. دا زړې زړې وی نوی زیارت ته سبا نه بل څه نه اتوار بس خپلته دې تلدي او ټول باد بدل او زه څه وکړم؟ بیا د دغه منجورانو دشمني به څوک کوي؟ دې ته سوچ وکړئ. د معتبرو ښځې په یو رنګ کې تباه دي. کلبونه، سینماګانې، بلو پرنټونه، ویسیارونه، او د غریبانو ښځې په بل رنګ کې تباه دي. تاسو ته دا ښځې نه وایي چې ته شیخ یې، ښځې د زوی واده دی، دا خیال به کوه. او بوډا یې درته څه وایي؟ ځه جومات کې شیخي کوه. وایي درته که نه؟ ځه زما دا یو زوی دی، زه به پې ارمانونه وباسم. نا زړه پودړه بیا وګوره، د ټولو نه مخکې ډولکي ته کړي. دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو ښځه یې جارو وایي، نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړي چې تاله به جاروګانې وهي. نو زه یې لرې ته واده وکړو او ډېر په ګډېدو مې ورته وګوره چې دا ویښتې راله شکولي. نو زه ورته څه وایم چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بري. دا خو یې درنه ویښته شکولي چې خپو کې دې پړي واچوي او په سپو پورې دې وتړي. ته چې ګډېدې ما نه دې تپوس کړی وزړې مردارې، تا چې ډولکی ته بنگڑے اچولې ما نه دې تپوس کړی جب دیا رنج بتونے تو خدا یاد آیا. اوس درته زه یاد شم ډېرې ښځې. یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه پوزه یې نه وه. ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړې. هغې ورته ویل دا بې پوزې دی راته خدای اوس ښه کړي، خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګوو. که خیال مو کړي د ربړ پوزې هم لګي، ربړ لاسونه لګي، د ربړ پوزې لګي، د ربړ هر شی لګي. هر شی دی دغه کې تپوس وکړي د صدر کې دا ګوره بازار چې دی دې دکانونو کې لږ وګرځئ، د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه دپاره تاسو په شرمونو شرمېږئ، بې حیا او بې غیرتو. ورشئ دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ. لږه بنین مې اغستو یو دکان کې صوفي غوندې ومایي چې دا ښه سړی دی. یو شي ته مې لاس وویل مالکیا من اوس څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم. وشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشې. تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې، ما په دې مخ متیازي چې زړې زړې به تاسو طلاقئ. اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تللي دي هغې وي د ښځو حقوق لا نه دي پوره. خو سریان هم چې پاتې څه دي بیړه یې غر تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب ته لاړ شئ او جواري وګټئ نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرس زیارت دینګه انجه کې دې توتا دبایا تاسو سدین ایمان تاسو چې لګا داسې مولا پسې مونږ آو جی
یو سړی ماته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تلې مالنا کشمیر ته تلې ته مال نه تلې وې ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه تلې مال خو نه تلې مال ته تلې وې نه زم نه تلې نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وې نه مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباہ کړي مال کیوں زما خزی ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وینانو خدا تباہ کړي سانے سنے کہ بجلیگر ملا دے رہنے بھی سر کینچی کی تین کے کٹے مالے میری رنتے کو بڈھی رن نے کینچی کر کے ان کے کر سی اس تو بعد کینچی کر کے کر سی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار ہے اے میری نوے بھی دیکھ فوٹو تدا سی گوری چپکی ٹیلی ویژن شتا کا نشتا ٹیلی ویژن نل داغا چاپ کورنو کے دے چپے میراب کے امامت کوي په خلوتونو کې خلق لا سنا سپوي انشاءالله دا می خدای سره وعده ده چې زه ژوندم زما کور ته په دروغم ټلویزیون نه راننوز ټلویزیون دغه وګورئ مستقله سینما ده بایسکوپ ده دغه وګورئ بیا جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو یو کیسه کیږي لیدل هم ده چا کره چې ټي وي دی لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي چا کره چې نشته لاس اوچت کوي ما ته وګوره یو خبره مې ته راغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو کشتي نو خزم ورته ناستي جنکایم ورته ناستي یو خو د عمران خان دغه یې کنه ده هغه د چا جنکای راځي دسخط اغستوله اجینه ولا د چا راغلی و دسخط اغستوله دا جنکای ورته د چا ناستي په سټیډیم کې د دې د سټ په وختو د درېمې تبي ورکیږي چا چې ملیریا یو د چا خزه سټیډیم کې کرکټ تناستي راغه سټ نه یو وختاله ټول مرز به پیزي دا غد ټاک تلګان ماوی دا پهلوانانو ته خزه ناستي نو چې دې پهلوان ته غسنډا ته وګوري او د خپل میړه ته وګوري دې مګې ته نو دا خزه وای چې و مور او پلارا کور دې وران دا سمګیله دې ور کړم سړی خدغه دې وا دغه سه شرمېدلی قوم سره بچکه یا به خزه مان لاري شي کتاب کتوله الا هغه جدا ته وګوره ماشوم دې سورې پېښوي ناغجی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شوی اوس پیمانه د غیب علم سورې کم زه وته پتانا کو سټپوري شیدا خزه پوي کوي و به خموزه چې په بوت روان یې شیخ مخ کې ده شیخ نه ورپسې ده کوزانه په سر ده د کوزې په سخنک کې واخه ورکړي دي شیخ صاحب چرته دا کور والا خو کې بعد لګه په بو میاسه زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نه چې زیارت پورې ځه بازار هم لیدلې الکان په ناشتي الته موټر خراب ما وی راشد زیارت وکا چې پیور خورالم کنه الکان په ناشتي او جنکه استيري کی زیارت ته واخلا خوره واخلا
واخلا خورې واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دلې دا کوم بازار دی کوچی بازار مینا بازار کومه کپڑا راوالم درته خورې وای ماواله کپڑا ماواله پوس پرې کړو ماوالا کپڑا دا زمون ملک دی د پاره دی خو ګوره مولانا فضل الرحمن صاحب ته ویم د دې علاج الیکشن نه دی الیکشن کې به هم دغه خره دقت به بدلی شي په بل روپ کې براشي د جې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ گیټ اشرف روډ د فقیر خان سره خوله کې ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاویږي. اوس محرم چې راشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولې دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې سنن تګي شهیدان شي. دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې اچولې دي چې شربتو کا او بار روباسو ډولګي پیدا کا او چې سنن تګي شهیدان شي. دا د محرم په لسم ورځ باندې قبرونو تراشي چې به منګي در سره خدای د کولالانو اوریدلی هغه ورځ د کولالانو منګي ډیر خرج نراشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای ویل بچیا سنن تګي شهیدان شي. نو ته د عقل سترګې وخوري د عقل سترګې وخوري اسنان تکی په کربلا کې شهیدان شوي او تو او په سوریزو کې اچي تکی هغه شهیدان شوي دي او په خپل مړی اچي وته سر دې در پورې کانه در پورې نه خپې ده ته خدای بندګا د دې د مثال دی لکه زه جمعات کې ناستم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي او صاحب اوریدي دی پکې او چرګم دی او مړه خو رنگ رنگ سیزونه دي که نه او زه یې خورم او ته راشي چې ملا صاحب وګیم زه ورته ها مور شوی وایي څنګه مور شوم په خپله خوله دا وړی منډې او ما ته وایي چې مور شوی مرشد تگه تی او خجام دوبو نا اسکلو او درتوی ما چه تنده دی ماتا شو نو ماتا بتنوی چه پا غبر گرون شو بتا اسکلی او آواز که چه تندستا ماتا شو دامون کلی مون اول مون دا ملا پرنگ کی د پیر پرنګ کې د میا پرنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړی ټول ګن مونږ یو حکیمو چې دا ښځې به ولیدې او کور ته به راغې نو ښځې خو تاسو ګورئ کړ پاکستان ښځو سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ما ته وویل مولانا صاحب وګوره که نه اوس ملک کې دا سړک او دا ترقي وګوره ما ورته خبر اوره سره کې د پیرنګیانو وخت کې وی لعنت ته پاغه چای چې څوک به په پاکستان کې بل ترقی مني سیوا د خزو د ترقای نه خزو ترقی کړي دا راشي مازیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډاو ور قسم غواو میخه پکې ملاويږي بړوای موټر کې ناشتي او خزه په دکاندارانو سره انګته اچي لګیایي اره بلا پکې ملای راشي صدر روډ باندې وګورئ کوچی بازار کې وګورئ کیسخانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشي انټرکان کې وګورئ نن دا وزیران چې چا په پوزه نه پاکولا او په کور کې او بچاله نشو ورکوله نن داغه وزیرانو
د لونو نکام په انټر کانټیننټل هوټل کې کی دا چا کړی دا مونږ کړی نو کړی ناکین بچکور تراغه او د خزو حال به وکړه ویل به مور لعنت په خزو امور به ویل بچیا بغیر زمانہ ویل ګوره مور مکوا ویل بچیا څه کې زما په لمن منس کی ویل خا یو طالب ورته مسلاتی ک چې زما د امور او تختوا طالب بکور تطلو راتلو امور ته ویلوي چې یاره ما سره نکاح نه تړي بډای هغه ول زه خو زړای ما ویل خیر دې زه زړه په نکاح کوم ویل خما او تختوا بډای تلم نشو په پچای کې کېنولې حکیم ته وی چې مور به دې راضی کړه ویل خپ په پچای کې دې کېنولې خو په پلانې لار راشه زه به درته مخې لرازم لاندې پچای کې بډای نه ستاسو په پاسه مالو چی چې حکیم ولراغه طالب اسدي وی جی مالوش دی ته کېره دا پچای ا بډای په د پاس نزور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دی چې پچای کې خوا مالو چې تلره کې مور زیار سترګې پکې نیولې ویلې مور نالت په خزو هغه ول بچي اول پما نو عزیزانو ټول مرداری مونږ جوړه کړې اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي اسلام عشر راټولولو ته نه وایي اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوس کا زناکار سنگسار کا او شرابي په تورو په دې خبره پوهیږئ نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظ نه ده خزه محفوظ نه ده ټیک شو ټول ملک غل دی پاکستان قانون وګوره قانون څه دی پولیس سړی او خزه زنا کې ونیوه سم کړي وړاندې شي پرچه چاک شو اف آی آر چاک شو مجسټریټ ته پیښ شو څه چل شوی جی دې زنا کړي دې سړیو دې خزه وای په زور کا پر آزاد اجینه پر اټوب کې وای جی پر آزاد زور چل دیالک ته بوتلې وای نه جی دې ما بوتلې بیا باس پیوشي د وکیلانو سره دا بیلیبل دی بیلیبل یو نان بیلیبل دی وای دا بیلیبل نان بیلیبل او بیلیبل دا قابل ضمانت ده زئی دې لپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر رضا څوک زناو کې په پاکستان تعزیرات کې ماته دا ډېر سزا وایي هغه ورځ خزه ما پسې شوی اخبار کې مکتلی خزه راته ماوے چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کیږي والله کم پریدم والله العظیم چې زما دا جبه په خله کې وي زب ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان خزو ته سپینې بورکې ور په سر کړی نه دا شرمېدلې قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خلالي نوم ما 22 کاله په دې صدر کې تیر کړی دي دلته امام ممتاز ټولو ته پته دا نوتیه زما کور کله دی دا جوخت سیګ 40 کاله د پاکستانو شو چې هندوان تللی دي هندوی او سیکړای تللی دي او دا غي دا پرکټای پاتې دي په 40 کاله کې زمونږ د خزو سودا ختم نشو ورځ دا سودا لذي شاپینګ کوي په دې دکانونو وګورئ ګرځي زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم دا جامې چې وینځي په صرف دلته لږ ارزان دي زمونږ بالا ماڼۍ کې کوفه ده اګران صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې به کې پاره بل دکان ایک ہے پاره ټول
ټوله ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پوښتنه وکړي. اوس که چا ورته وایي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی؟ مانا کوئٹہ کے چا تپوس دلی کی رانا چا تپوسو کو وے سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ ملک کے دال دے چے دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چے کور تلار شی نو میخ اپرانی زی سرولو لے بوزی وے میخا چوک دے مالدہ خزی میخی دی کن اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو ته راشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا غلو بی دړدړی لو بی هغه ورځې ښځې ما پسې شوي مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سړی ونه ګوري غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سیند نه پورې وتې نو د سره خپله ښځه م وه پردی ټولې په شا کړې سیند نه یې پورې ایستې او د خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه نو غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوت پردی ښځې چې د سیند نه پورې وتې کورونو ته لاړې او دی راغه ما لمدې سره کېناست ښځې ورته ویل خدای دې غر کرالې اخر هغه لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا کړی وی نو لږه وچه خو به ومه عزیزانو دا مزاج د قوم داسې دی پرېږدم هم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېږدم نه د ملک ښځې پرېږدم نه د ملک جینکه دا ملک دی سیرت النبی جلسې کوئ تاسو وګورئ چې لږ په خېټه موړ شي ړومبی کار یې دی چې ښځه بربنډه کړي ړومبی کار یې دی ښځې له چادري ور په سر کړي دا ګوګشتو ور سره رواني چادرۍ کې روان کړي د پښتو ملک دی که څه وایي بس تا څه کار دی ړومبی کار یې دی تاسو وګورئ د دې ملک ښځې اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګور دا د پاکستان جینکۍ هلو اسلام را روان دی کوم طرف نه را روان مال زه پوه د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي دا عنبر سرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مخته شي اب ستا پلارم پټ نه کي دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانۍ چادرو کې بار رو نه وتې نو ما نه دا ګیره کلک دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوئ لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه وي دا به ډماني دا جینکۍ دې ته به بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډولی وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږی که بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډېږي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه بالونه ګوري ما سره به لور ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکړي یا ګرینګل له به ورکړي ستا پلار به ورنکړي
اب هغه شیخ خوخی چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلې تاسو خیال څه دی اوس خو ته ما دوکه کې یاره استاد جي زوکو دا ماشومان دي پردو کورونو تطلبم ټي وي پسې نو مال راشه خپل ورته ورای تا خدای شرط کې مکه پکوړه ته اوس ما دوکه کې ته اوس ما دوکه کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دیو جنا پارام کینه اخرتونه نشتا نه جنتونه نشتا ولونه غوندي یو ورځ د ثوابای ما تراغه ما ته التا بجلی ګرمولای مالاو ول پارام کینه چې ډېرې مو پارام کینه شور دې جوړ کړو ټول ملک دې په سر راغسته جنت می ټوکړي ټوکړي کو او استمه وغورځول مال جنت یې ټوکړي نه کو او ول دوزخ کې می خصي خواله دي تب مخ کې او مونږ در پسې